در سپېڅلې نامه سلامونه ستړي مسئ تاسو شال تلویزیون څخه د لاندو خبرونو لیدونکي زموږ قربانه مزلیفه کاکړ د ایران بشري حقوقو یو سازمان د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د زاهدان په مرکزی زندان کې د یو افغان زنداني په ګډون 6 بندیان اعدام شوي دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې نور محمد نوري چې د افغانستان تابعیت لري د نشهیي توکو د قاچاقو په تور اعدام شوی دی. دغه افغان د اعدام د حکم له اجرا څخه 2 ورځې مخکې د کورنۍ له غړو سره د دوشنبه په ورځ اخیرني ټلیفوني خبرې کړې وې. دغه اعدام شوی افغان په 2019 کال کې نیول شوی و. په نیمروز ولایت کې زیږیدلی و، واده یې هم کړی و او یو ماشوم لري. تر دې مخکې د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو اعلان کړی و چې شاوخوا 14,000 افغانان په بېلابېل تورونو د ایران په زندانونو کې بندیان دي. د روغتیا نړیوال سازمان له افغانستان سره د 10 ټنو درملو او طبي وسایلو مرسته اعلان کړه. دغه سازمان ویلي چې دغه طبي وسایل او درمل به د افغانستان په 15 شمالي ولایتونو کې روغتیايي مرکزونو ته ورکړل شي. په کابل کې د ایران سفیر وايي ایران له طالبانو سره د سرحدي امنیت له ترهګرۍ سره د مبارزې او د نشهیي توکو د قاچاق په ګډون په ګڼو برخو کې همکاري کوي. د یرنا خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي کاظمي قومي وویل چې د افغانستان او پاکستان په دواړو پولو کې د پولي فزیکي بندول پیل شوي دي. په کابل کې د ایران سفیر زیاته کړه چې د ختیځو پولو د اوږدوالي او د دیوال د پراخولو له امله د پولو فزیکي بندول به یو څه وخت ونیسي. په ورته وخت کې ایران ته د افغانانو د مهاجرت له زیاتوالو سره په څنګ کې د ایران اسلامي جمهوریت پلان لري چې له اسنادو پرته افغانان راټول او افغانستان ته بیرته ولیږي او هر ورځ یو زیات شمېر بیرته افغانستان ته لیږي. ایران حکومت وايي د پولو بندول اصلي لامل افغانستان څخه ایران ته د ناقانونه افغان مهاجرینو او د مخدره موادو د قاچاقو مخه نیول دي. په کندهار کې د ابجوړ صادرات ډېر شوي. د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وايي تېر کال له کندهار څخه بهرني هیوادونو ته د 30 میلیونو ډالرو په ارزښت شاوخوا 12,000 ټنه ابجوش ممیز صادر شوي دي. بزګرانو هیله مندي ښودلې چې د ابجوشو د کال حاصلاتو لپاره د هیواد د باندې د پلورلو زمینه برابره شي. په تېر یوه کال کې د بلخ ولایت څخه 15,000 ټنه پنبه بېلابېل بهرني هیوادونو ته صادره شوې ده. د افغانستان د شمالي د پنبې پلورونکي د اتحادیې مشر حاجي دین محمد احمدزی وایي چې دغو صادراتو ډېره برخه پاکستان او چین ته شوې ده. د سعودي عربستان رسنۍ خبر ورکړی چې د روسیې او د فارس خلیج د همکارۍ شورا ګډه غونډه به د دوشنبه په ورځ د سپتامبر په نامه په ریاض کې جوړه شي. د فارس خلیج د همکارۍ د شورا سرمنشي جاسم البدوي وویل د دغې غونډې هدف د نړۍ له هیوادونو او سازمانونو سره د ستراتیژیکو اړیکو ټینګول دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف تېره شپه د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته ورسېد. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې د منځني ختیځ پر وضعیت او د فلسطین او اسرائیلو ترمنځ د جګړې په اړه خبرې وشي. سعودي عربستان، بحرین، قطر، کویت، امارات او عمان د فارس خلیج د همکارۍ شورا غړي دي. د روسیې او اوکراین په جګړه کې عربي هیوادونو د روسیې یرغمل نه دی غندلی او په ورته وخت کې له روسیې سره خپلې تجارتي اړیکې ساتلې. دغه چارې پوتین هڅولی تر څو عربي هیوادونو سره خپلې اړیکې نږدې کړي. په سودان کې د کورنۍ جګړې پر مهال په دغه هیواد کې تر اوسه 10,000 کسان وژل شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټیډروس اډنوم غبریسوس وایي د 2023 کال له اپریل میاشتې راهیسې په سودان کې په شخړو کې 10,000 کسان وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې دغه کسان په دغه هیواد کې د پوځ او ملیشو ترمنځ په جګړو کې وژل شوي دي. غبریسوس د یکشنبه په ورځ د سودان په بندر کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې په دغه هیواد کې د کورنۍ جګړو له کبله تر 10 میلیونو ډېر کسان په دغه هیواد کې دننه بې ځایه شوي او 2 میلیونه سودانیان نورو هیوادونو ته تښتېدلي دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا مشر وايي په سودان کې د جګړو له امله دا مهال د دغه هیواد 80% روغتیايي خدمتونو برخه غیر فعاله شوي دي. د جرمني رسنیو راپور ورکړی چې د شنبې په شپه د سپتامبر په 9 د آلمان په زیرلون ښار کې پولیسو د ښاریانو په همکاري چې د شرابو له یوې زړې کارخانې څخه د یوه کس چغې واورېدې پولیسو ته خبر ورکړ. پولیسو یو 10 کلن قرباني له هغه ځایه وژغوره. دغه ځوان د ډلهییز جنسي تیري له امله روغتون ته وړل شوی دی. د جرمني پولیسو د دغه ځوان د هویت له څرګندولو پرته اعلان وکړ چې هغه یو ایراني مهاجر دی او د دې احتمال له امله چې دغه جرم سیاسي وي د آلمان د امنیت ریاست د
تحقیقاتو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د پولیسو چورلکې د پیښې ځای په شاوخوا کې په ځنګلونو کې 4 شکمن کسان په نشه کړل نیول شوي. کسان 22 40 42 او 44 کلنو عمرونه لري، خو د دغو کسانو په اړه نور معلومات رسنیو ته نه دی ورکول شوی. د نایجیریا د طبیعي سرچینو ریاست اعلان کړ چې د نایجیریا په پلازمینه کې د تیلو د یو ټانکر او یو مسافر وړونکي بس د ټکر له امله لږ تر لږه 48 کسان وژل شوي دي. د ځایي سرچینو په وینا دغه ټکر په ځایي وخت د یکشنبې په سهار وختي رامنځته شو او له امله یې دواړو موټران وسوځېدل. له پیښې وروسته اخیستل شوي انځورونه 2 موټران ښیي چې په بشپړه توګه سوځېدلي دي. له پیښې وروسته یو ژغورونکی ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی د مړو د راټولولو هڅه کوي. درنو لیدونکو دا هم د نن ورځې لاند خبرونه له ملتیا مو مننه. تر بیا ښې چارې.